د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ټولو قدرمنو اوریدونکو کتونکو ته ډېر زیات سلامونه. څوک چې به اوس په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر درناوی. ملګرو، نن در سره به په درې موضوع لنډې خبرې یا تبصرې لرم. بیا په سټوډیو کې را سره راسا صاحب دی، هغه هم تاسو سره لنډې خبرې کوي. خو لومړی موضوع چې دا یو خو دغه موضوع ده، د کاسي صاحب چې د ملي عوامي نېشنل پارټي د ګوند د مرکزي کمیټې غړی و او هغه په شهادت رسول شوی دی. بیا په اروپا کې دغه لاریونونه چې کیږي د افغانانو لخوا، د دې په اړه څه لنډې خبرې لرم او ورسره دغه د ملي بیرغ په اړه یو څه لنډ معلومات به تر اساس هم درکړي او زه به هم پرې خبرې وکړم. خو لومړی به شروع وکړو دغه نه، د اف سی نه. زه به د اف سی بیا لنډه تبصره او د هغې هغه لنډ تعریف هم تاسو ته زه ووایم چې اف سی انګریزانو ولې جوړ کړه، د څه لپاره یې جوړه کړه. خو لومړی تاسو سره دغه ویډیو شریکوم چې دغه د اف سی شوله یا ایسا شوله یا د پاکستان اسټبلشمنټ شو، دوی څنګه پښتانه وژني. نو اول یې کورونه وباسي، په زوره باندې ویسي، بیا وساتي او بیا وروسته په ډېر ظالمانه انداز سره وژني. تاسو اول دا ویډیو وګورئ. تاسو یونسه امین الله منیره او سنگینه هر څوک چې اوري خو واوري، زما ډېر بیکاره پوزیشن دی، په ډېر بیکاره حالات کې یم. دغه د اف سی والا چې کومه مطالبه ده، کوم ډیمانډ یې دی، کومه مطالبه یې ده، دا ورپوره کوي. که نه یې زه مرمه، زما ډېر بیکاره حالات دی. نه مې شپه تېرېږي، نه مې ورځ تېرېږي، نه معلومه ده چې شپه ده که ورځ ده. نه دا را معلومېږي چې زه چیرې یم، نه د ناستې پوزیشن شته، نه د ولاړې پوزیشن شته. بیخي په بیکاره حالات کې یم، ډېر بیکاره پوزیشن مې دی. که نه زه مرمه، خو د دا خلکو مطالبه ورحل کړي. ملګرو، دا عبید الله کاسي صاحب، الله دې ورته جنتونه ورکړي، د اف سی لخوا اول اغوا شو یا وتښتول شو او وروسته په ډېر بېرحمانه انداز باندې ووژل شو. ملګرو، اف سی اصلا په 1909 کال کې د انګریزانو لخوا د دې بنیاد کېښودل شو یا جوړه شوله. دې ته لکه فرنټیر کور په نوم باندې دا یادېږي چې اذان دی دا د فرنټیر کور په نوم باندې یادېږي، نه سرحدي اردو، د سرحدي اردو په نوم باندې یادېږي، چې دا د یو انګریز لخوا دا په هغه وخت کې په 1909 کال کې جوړه شوله، چې دا هغه انګریز نه و، لارډ کرزن دا هغې جوړه کړې وه. او دا یې د څه د خاطره جوړه کړې وه؟ دا دې په خاطر جوړه کړې وه چې دغه کوم قبایلو کې به کوم پاڅونونه کېدل د انګریزانو په ضد باندې، یا د افغانستان سره دغه کوم اړیکه چې په هغه وخت کې دوی جوړه کړه، نو په دغه ځای کې به دوی نه به استفاده کوله او دا به د مسلمانانو خلاف باندې همدا اف سی استعمالوله او په دې باندې پښتانه افغانان د انګریزانو غلامان کړي وو. نو دې ته لکه دا یو د تاسو ته نوم وایم اف سی فرنټیر کور. دا په 1909 کال کې د یو انګریز لخوا دا اف سی جوړه شوله چې موږ ورته سرحدي اردو یو. نو دا چې کله به انګریزان د پاکستان څخه لاړ او هند او پاکستان جوړ شولو، نو دا اف سی دای پنجاب ته حواله کړه چې د دې په واسطه باندې به دا د بلوچان او پښتانه او دغه قبایلي منطقې خاص کر دا به په دې باندې به کنټرولوي او د دوی د لارې به پنجاب په دوی باندې ظلمونه کوي، هم د دوی د لارې به دغه پنجاب چې دی دغه پښتانه غلامان ساتي. بیا په دې کې چې تر 1950 کال کې په دې کې به د انګریزانو مشران هم وو چې د هغې د درجه چې بیا تقریبا یو ډګروال یا دا به چې هغې به کنټرولول. خو بیا په 1950 نه بعد بیا دا پنجاب ته حواله شولو، بیا ډایرکټ هغه د پنجاب د لارې دا کنټرولېږي. بیا چې کله تحریک طالبان جوړ شولو په 2000 کال کې، تر 2000 کال نه څنګه ته ماغه تاریخ ولیکلی و، د 2002 کال نه تر 2000 کال پورې دې ته امریکې چې دی 10,000 میلیونه ډالر ورته ورکړله، 10,000 میلیونه ډالر ورکړه پاکستان ته چې د دې
به پاکستان چې دی لکه دغه پاکستان اسټابلیشمنت یا پنجابي اسټابلیشمنت د دې لپاره چې به نوې تجزیات متبرابر کړو دا لکه دی وته یو کپټیک لکه نه لکه چې په نوې دغه باندې چې نورم په د پښتانه او بلوچستان ووجني او دوی په کنټرول کې په دې چې کله په 1990 کال کې چې کله بلوچستانو پاسون وکړه نو هم دی اف سی یا فرنټیر کور هغه ډیر وځپل او ډیر ظلمونه ورسره وکړه هغه کوم هغه لوکل خلک چې هلته هغه مقامي خلک چې هغه سره ډیر ظلم وکړ هغه د سره ډیر نفرت پیدا شو د دې کې سره پزړه کې ورته بغض او کینه پیدا شوه فرنټیر کور هم دغه د ته به اف سی چې ته دوی وای دې سره نو به لکه دوی به څنګه چلو کو چې پنجابي اسټابلیشمنت به دې ته یو څه پیسې ورکړي به د اف سی د لارې التزنې مکتبونه خونځي او دا شینه جوړول چې هغه بلوچستان چې دي دوی ته کنره کداغه کې دا د دې زونه ته پاکي دي ته به الته پدې کې به ځنې سب ډیویژن نو شو دي نه به نورم پکې جوړ شروع چې ځنې د سکاوټس وای طلات سکاوټس په نوم باندې دیږي او سی بي سکاوټس او دا سکاوټونه جوړ کړ اوس د اف سی تعداد په 2015 کال پورې د امریکای په ډالرو باندې دوی تعداد تقریبا 100,000 نه پرو 100,000 نه یو لک نه اوس نه پیګم په 1950 نو په 2015 کال پورې چې هغه کې مال وستون دغه دومره تعداد دي دا یو اجیره دغه د اف سی ده د پنجاب د کنټرولېږي هغه ته پیسې ورکوي ځکه اول لکه انګریزانو په منطقه کې د غربت راوستو دا جوړ کړه نو په وخت کې انګریزانو استعمالوله چې پښتانه پر غلامان کې په پښتنو او بلوچ باندې ظلم وکړي په قبایلو باندې ظلم وکړي به چاغلاره به دای په پنجاب ته حواله کړه اوس راسن د پنجاب د لارې کنټرولېږي اوس هم دغه پښتانه بلوچ ادا په وجني ام د دیو د پاره ده ځکه دوی کوم بل خاص دغه د پاردان نه د ساتل په قدر ساتل ده چې دغه ځکه کله پښتانه خپل غواړي ام د اف سی د لارې هغه ځپل کیږي هغه وجل کیږي او هغه ته ضرر رسیږي نو دغه د اف سی لکشندرم تاریخ دي کې نورم ډیر څه دي خو هغه به زبر ورځ په دې باندې به مفصل خبرې وکم چې دا څومره سکاوس لري سره کوم دوی استعمالېږي خو اف سی چې د پردو لپاره پښتانه همیشه استعمال شوی دي که انګریزانو که اوس پنجابین دي او که مخکې د مغولو په وخت کې لکه د خوشحال خان خټک بابا لکه د دریو نسلونه هغه به د مغولو دغه به کوله دا هغه به دوی مقرر کړ او دوی به دغه لپاره جګړې کولې او د پښتانه باندې به ظلم کوه د پښتنو خاوره به دغه او وخت مغولو کې استعمالوله مغولو ته ورکوله اوس هم دوی د سیدي اوس چې ده لکه دوی چې د اوس چې د کومه اف سی ده تا مو سماغه شي کوي چې پښتانه بلوچ د پنجاب په غلامۍ کې وساتي دی صرف په معاش باندې کار کوي یو عادي معاش ور کوي خو د کار نشته روزګار نشته دی بس دغه اف سی چې دا د همدغه پنجاب لپاره کار کوي خپل پښتانه رانیسي په هغه ظلمونه هم کوي تختیم بے وਹੀ بے ټکی او بس چې په د پنجاب بادار په څوکم کوي ما شانته په دوی ته سزا ور کوي دا شوه د اف سی بارکه ان شاء الله تعالی پراتون کې غوځ په دې باندې به ډېر تفسیر لرم زه په یو بل شی ما ځکه زه ما مخکې په اردو باندې تفسیر کوله به خو ځنه مرګرو ځنه کومنټ ما د کړیو په پروګرام کې واغز اوس نه کوم باز د افغانستان دغه تزم خو هغه کې به د یو مسله وزبو د اردو تاریخ په چنګیزان ولی او په کوم کال کې اردو دا وخت د بری صغیر رسمي ژبه کړه د څه لپاره کړه ولی کړه او د دې د لارې به لکه هغه څنګه دغه مسلمان راجمه کول چې داغه د پارازدي واخلي او پښتو او د نورو جبي ول په دمن زول لکه دا کوم په وخت چې د خپل منطقو او سیمایزه جبي وچ بار منطقي خپل ځان ته جدا جبه درلودله په هغه باندې ان شاء الله تعالی به بل ورځ مفصل خبرې کوم زب اول دغه د لارینو لپاره کې څه ما به اساس به سره سټوډیو ته راغله ده زب اول هغه راپورته کوم هغه بیرو څه خبرې کوي زب اول په دې لارونو لپاره باندې یو څه خپل نظر تاسو سره څرګند کړم ملګرو لارینو نه کومګه د توغ یعنی بیرغ د پاره کوو باید په داسې انداز کې چې مونږ ګټه راسن هغه بیرغ د پاره ورسیږي د سن په دغه لارینونو کې ځنې وخت کې داسې کړي مرضی چې هغه هم خپل بیرغونه ځان سره راوړي چا د خراسان بیرغ راوړي چا د جمعیت بیرغ راوړي چا د هزارجات بیرغ راوړي نو څنګه چې د طالبان د خپل بیرغ غواړي دغه کې رسمي کې د دوی د غواړي چې رسمي کې دلته موږ د نورو کړیو د پاره استعمالي یو خو کې دا شو بل دا کار دی چې دلته چې د غزنی عناصر یا غزنی کړي د سیدیم چې راضي په دغه لارینونو ته الته لکه اشرف غنی ته کنځري کوي چې هغه پښتون دی مګر دوی ترڅو پورې چې وزیر دفاع یاد کی چې وزیر دفاع بسم الله په وخت کې ځکه د جنگ ټول لارې خو د دفاع وزیر سره دی واغ نه یادای
خپل هغه چا سره چې دغه هغه خپل خلک نه یادي صرف پښتنو ته کنځري کوي هغه طالب دی ک ولس مشر اشرف غنی دی دا پکې یادي لکه خپل هغه ټولو باسي هغه پاکي صرف واځ دغه پښتنو مشران او دغه نور پښتانه یادي نو باید موږ دا په نظر کې ونیسو چې کله موږ یو لارین په لار اچو غلارین ته زو دیو سره باید مخکې نه کینو چې وروره تاسو به خپل سیاسي کوم اغراض چې دغه مخ ته موړي موږ باید ملي ارزښتونو لپاره لارین نه وکړو هغه مثال خبره ملي سرود دی یا دغه بیرغ دی یا نور ملي ارزښتونه دي دغه لپاره لارین کې موږ به ټول قومونه برخه واخلو نو دا چې تاسو الته خپل اغراض به کې مخ ته وړي نو دا شان خو بیا هغه د زموږ په تاوان تمامېږي د ګټې نه تاوان به ډیر دی نو یو دغه بل لګلنې خبرې په دغه ملي بیرغ باندې کوم ځنې د سوشل میډیا یا سوشل رسنیو د لارې موږ ګورو چې بیا هغه بیرغ چې د ځنو ځای نه راکته کیږي کونړ کې الته په سپین رنګ اچولې کې دوره دغه ملي بیرغ نه ستاده نه زما دی دا د ټول ملت بیرغ دی دا د افغانستان بیرغ دی دا چې تر څو پورې یو لوی جرګنی راغلی تاسو د سره غرض ملرئ که تاسو غرض لرئ خپل دغه ولس بدر سره پاتېږي به لکه دا چې هر کوم ګوند راغلی یا کوم بل شي راغلی دی او په زور او کبر نه کار غستری دی د ولس په ضد کار کړی دی به ولس نه دی پرې غستری نو که غواړئ که د صحیح حکومت وکړي یا د واکداري وکړي او د افغانستان پرمختګ لپاره کار وکړي ملي ارزښتونو ته لاس مو راچوئ او دغه زه مرګرو سلام راولې کوم ځکه دغه خاطر باندې دغه شو خاص که ملکزي صاحب وعلیکم السلام نو ما دغه ولې د تسلسل خبر مې خراب شو خو زه خیر زه دغه ته راسا صاحب ته وخت کوم راسا صاحب استاد خبرې وکړي زه به روسه څو کومنټ ولولم صحیح ده سمه ده بیخي سمه ده بس ډیره زیاته مننه زماني صاحب ټولو لیدونکو ته چې هم دا لحظه موږ په ژوندۍ باندې ګوري ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ دوستانو زماني صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې ګرچې په دغه اوسنۍ حالاتو کې د افغانستان خو ټولې خبرې د هره لحظې خبره ده حتی د یو ساعت مخکې خبر دومره دغه نه دی یعنی خلک غواړي چې نوی اساس یې دغه دی دا یو کومنټ دی خیر زه به دې ته جواب ورکړم دا ورکړه جواب ورکړه ملکزي صاحب راته لیکلي دي ځکه دا دغه خو وایي تیر وار دی ورته موږ ځان نه پرېښودو نو ملکزي صاحب د څه چې ما خو مخکې نه په دغه کې لکه ویلي چې زه کار لرم لکه نشم راتلی نو بس مننه تاسو پکې برخه اخیستلې وه بس تاسو ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې به بیا په شریکه باندې دغه کار کوو راسا صاحب تاسو پر خبرو دوام بس مننه اوس مسله د دغه میډیا کې چې نن موږ ولیدل په فیسبوک کې بیا هم د ملي بیرغ راکوزیږي د یو نیم ځای نه او حتی د یو نیم ځای کې ورباندې رنګ وهل کېږي نو دا داسې زماني سره معلومیږي چې خپله د طالبان داسې یو منظم دغه نه لري اوامر یې نه چلېږي دی یعنې داسې منظم خلک نه دی ځکه چې هغه ورځ په هغه اوله ورځ باندې خپله مجاهد هم دا خبره وکړله او هغه په هر کې چې د دې یو بل مولوي و هغې هم دا خبره وکړله چې مجاهدین نور حق نه لري چې د ملي بیرغ سره یا یې سپکاوی وکړي یا یې راکوز کړي صحیح ده دا د دې ډله ده د دې خپل حق دی وړوکی د تحریک بیرغ یې دی هغه دې خوا سره ولګوي دې کې څوک مشکل نه لري خپله هماغه خپله د امارت دغه نمایندګانو دغه مولوي صاحبانو هم دا خبره وکړله یعنې امر یې ورکړو خپلو دغو طالبانو ته امر ورکړو ولې داسې معلومیږي چې دی هم داسې خپل اوامرو ته دغه نه پاتې کېږي نو خاصه صاحب یو خبره پرون ما دغه کې د جیو نیوز کې سلیم صافي د ذبیح الله مجاهد سره خبرې کولې بیا په هغې کې د تحریک طالبان په اړه ترې پوښتنه وکړه چې تحریک طالبان چې ستاسې دغه حکومت مستحکم شي نه جوړ شي تاسو به د هغې سره څه کوئ نو هغې ورته ویلې چې دا زمونږ داخلي ستونزه ده دا د پاکستان ستونزه ده او دا د هغوی په خپله حل کړي مقصد دا وایي د علما راټول شي دا کار دی وکړي چې په دې سره بیا د پنجابي تلویزیونونو باندې پنجابي میډیا کې د خلاف باندې ډېر زیات دلته غږ پورته شو او ویل چې موږ څه فکر کوو طالبانو ته او څومره چې موږ دوی نازول دا هغه زمونږ په لکه زمونږ په هغه څه چې او د زمونږ یقین او د هغې مطابق دا نه دي نو زه همیشه دا خبره کوم چې هر ګوند یا د چې په حکومت کې راځي هغه بیا به ازادې فیصلې کوي هغه بیا ته افغان کېږي هغه د چا لاسپوڅی کېږي نه
نو ځکه هغوی پرون بیا لکه زه خو دوی د میډیا څارم نو هغوی بیا ډېر زیات په دې باندې نیوکې کولې چې دومره لکه موږ خو ته دوی ته ډېر زیات داسې نږدې فکر کوو دې واخ شان ته ونه ختل نو انشاءالله تعالی یوه ورځ به راځي چې دا امارات به تر اټکه پورې ځي ځکه چې هسې اوس خو افغانستان کې خو راغلی دی او د کوچي پښتونخوا پښتانه هم ډېر زیات د امارات شوقین دي شوقین دي ودې درېږي د تحریک طالبان پاکستان سره او په اټک باندې د لوی امارات بیرغ ودرئ ځکه چې بیا د هغه د پنجاب کوم فوج چې دی هغه سیکولر فوج دی هغه د اسلام سره هېڅ مینه نشته دی ځکه اوس بیا یوه بله لوبه شروع کړې ده امریکایان بیا لاړ ځینې کراچۍ ته لاړ ځینې خپله په اسلام آباد کې بس همالته میشت شولو او دا ډرون هم دغه ځای نه راځي نو که بیا په آینده کې خپله دا خو همیشه دا خبره کوم چې پنجاب اسټبلشمنټ چې دی دا د افغانستان یا خاص کر هره ډله چې د حکومت کې راځي هغې سره دوه مخې سیاست په مخ باندې وړي دوی هغه وخته پورې دوی سره یو ځای چې کله دوی ورته د کوم خپل هغه ډیمانډز یا کوم خپل دغه چې دي چې د ډیورن کرښه ورسره ومني او بل دوی دغه چې د ځینې نورې د دوی خپل هغه غوښتنې دي چې هغه ورسره ونه مني بس بیا د اسندواره د هغې په ضد باندې بیا بله ډلګۍ پیدا کوي نو دوی به بیا دا کوشش کوي چې اوس ځکه طالبانو خو دا خبرې ورسره نه مني نو دوی به بیا د دې خلاف باندې کومه بله ډله جوړوي بیا به دغه کوي هغه به دغه کوي اکمالات به ورته ورکوي او په افغانستان کې به د ورانکاریو دپاره رالیږي خو دا بیا زموږ افغانان باید په دې باندې پوه وي او پوه شي او نور د هغوی په لاس کې ونه لوبېږي هغه چې راځي ټول ځکه اوس دوی د سرسخته نور داسې ډلې جوړې کړي دي چې هغه طالبان هم وایي دا اسلامي دغه باندې اصولو باندې سم دغه نه دي نو دا همیشه لاس وهنې کوي د دې نه د خلاصون دپاره پکار دی چې دا تر اټکه پورې بس امارت جوړ کړي او دغه ځای هغه ټي ټي پي چې دوی ته وایي تحریک طالبان پاکستان هغه باید صحیح خپل دغه شروع کړي کار شروع کړي په پښتونخوا کې یو خو همیشه زه خو دا تحریک طالبان هم باید زما نه خوښېږي دا وایم ځکه زه همیشه دا وایم چې تاسې لکه خاص که د سوشل میډیا ملګرو ته زه وایم څوک چې په ټیک ټاک کې دي که دلته هر ځای کې دي چې د کوزي پښتونخوا پښتنو ته تاسې پاکستانیان مه وایئ زه همیشه دا خبره کوم یا د پښتانه وایئ د کوزي پښتونخوا پښتانه ورته وایئ ځکه چې بېرته ورته مونږ دغه ویو د پاکستاني ویو بېرته مونږ خو د پاکستان اسټبلشمنټ او د پاکستان خلاف یو او بیا ځینې ځینې خاص کر ځوانانو ته کنځلې هم کوي نو خو هغه په هغې باندې بیا بدلېږي نو هغه تاسې مونږ ورته په دې پوهېږو چې تاسو سره پښتانه یاستئ او د پښتونخوا یاستئ په خپله خاوره باندې میشت یاستئ او د پنجاب چې دی په ټول پاکستان حاکمیت دی او د هغې د فیصلو نه بله فیصله څوک نشي کولی دلته پښتون بلوچ سیندی دا غلامان دي نو د دې د خلاصون بیخي صحیح خبره دی وکړه زه هم د ستا خبرو کې یو دوه خبرې نورې ور اضافه کوم بس اضافه که پکې او زمونږ که په افغانستان کې که هر خارجي څوک راغلی دی یا هر قوت راغلی دی خو که یو څو موده و بیا یې ماتې خوړلې ده بېرته تللي دي تر اوسه پورې چې امریکایان راغله او ماتې وخوړله او بېرته لاړ ولې خو په پاکستان کې او بخصوصا د پښتنو په منطقو کې چې هلته تقریبا د 80 کاله کېږي چې هلته د انګریز قانون په دیو باندې حاکم دی تر اوسه پورې زماني صاحب همداسې وایي که نه یعنې دیو د انګریز د قانون تر چتر لاندې ژوند کوي نو دا پښتانه باید رایق شي او دا پښتانه باید واقعا داسې یو شرعي نظام چې هغه د اسلام او د مقدساتو برابر نظام او د دې د پښتنو دپاره دغسې یو نظام باندې دی باید ټول راجګ شي او دا بیرغ انشاءالله د اټک په سر باید ودرېږي دا بیرغ ځکه چې هغه کم قوانین هغه کم نظام چې دی د هغې د چتر لاندې ژوند کوي هغه بیخي یعنې بیخي د اسلام نه سره بیخي مکملا په ټکر کې دی همداسې دی زماني صاحب که نه بلکل دې ته هغې ته لاډ میکالې وایي تر اوسه پورې هغه لاډ میکالې ورته دوی وایي د هغې قانون په هغې باندې حاکم دی هغه اسلامي قانون نه دی دوی نن ایمل خان یوه ښه خبره وکړه هغې هغه دلته یو دی توجه په نوم باندې یو ملا دی هغې ته یې ویلې چې د جهاد دغه کو خرازي تیارې دغه ته راغلي دي اسلام آباد ته راغلي دغه ته راغلي دي اوس د پنجاب ته نشي ورته لیدل خو چې د تاسو خبر خو دغه د ټیک د پول نه ما پاتې نه پریدي نو د جهاد لپاره وي خمو قد خپل په دغه کې برابر ده په پنجاب کې برابر ده که څوک کوي هغه دا کار نشي کولای او نه به کله کوي ځکه دا غمولین دي چې د پنجاب د ارمی سره یو ځای کار کوي هغه نه چې کوم یو تحریک طالبان هغه چې د پنجاب اسټبلشمنټ لپاره کار کوي هغه ته موږ د ایسای مولین دی هغه چې خپل آزاد فکر لري آزاد سوچ لري او د اسلام لپاره کوي هغه نه
بل دا یو د اتل پښتون رول لیکلي دي د لري پښتونخوا پښتنو ته پاکستاني ویل ملي خیانت دی ورول دا زه تقریبا په هر پروګرام کې ویم او زه چې خپل ماورم د پښتنو د خلینا څنګه دا په خاطر د چاني دی ویل هغه د پاکستان مال ډیر قار راځي تاسو هغه د پاکستان وی به د رد بده وی پاکستان د به خپل هغه باندې ځکه بدلېږي نو باید اول دا شی موږ راو باسو د خپل مغزونه چې هغه ته موږ صرف او صرف پښتانه باید ویو نو دغه لپاره کار کول پکار دی او څو دغه بنورم ویو قدا خو یو ورور من را لګری د ساس خام ډیر من نظیف خان اشنغر ډیر زته من ګوره زمانی سب دا پنجابیان چې دا دومره خیر خلک دي دغه وګوره په موقت ډګل شکل باندې او ټول اسلام آباد کې هوټلونه هغه استراحت ځایونه هغه ټول دغه د امریکایانو د نظامیانو په خاطر باندې خوشی کړل دیو د یو بل غټه لوبي د لپاره کار کوي وسیاسي لوبه جوړوي چې به پښتانه چې لر دي کبر دي چې دیو د جنگ خشاکي او دیو به ډالر وګټي ځکه مخکې ما ویل چې د 2002 کال تر 2009 کال پورې وازي د UFC په خاطر دوی لا امریکا 1000 میلیون ډالر ورکړیو چې موږ ته 1 میلیارډ ویو دوی وته 1 بلین وای او اسانه هغه 1000 میلیون ډالر کیږي دا یو لور کړیو چې به د څو کې دوی خو پنجابیان خو ډیر خیر دي دی څه وکړه هغه اف سی او د قوی کړه د ماغې د لارې به خپل پښتانه غلامان کوي دا غې د لارې به د بلوچستان غلامان کوي ځکه دا خو د ماغې د لپاره کار کوي نو دوی ډیر خو دي دوی خپل نو ډیر خې کوي مګر پښتانه چې دي د زمونږ سیاستوال کاغه مولا د پښتون دي قرباني ډیره ورکوي خو د سی قرباني چې ورکړي او دغه منافق دشمن ځان خلاص کړي او دغه اٹکه پورې تلوي دایمي بده دي جګړو نه افغانان خلاص وي خو اوسه پورې قرباني موږ ډیره ورکړه تقریبا په میلیون افغانانو قرباني ورکړه خو موږ خپل منځي جګړو کې ورکړه نو دې ته په یو کار پکار او دا بعضی د سیده غلن فکرونه چې دي دا بعضی د په میډیا کې اورم چې هغه وایي چې زمونږ به دا که یو څوک راځي او طالب دی او کور نه ډوډۍ راخلي هغه ډوډۍ خوري هغه د دې فکر نه کوي چې د دې دغه کور ته دا ډوډۍ څنګه راځي یعنی چې دغه ډوډۍ څنګه دا یو کومنټ په بل کې یعنی دومره لاندې دی باید مجموع کې دغه ټول په اقتصاد په دغه ټول مسایلو باندې د ولس درد غم کداغه د ودین نشي وتلې باید پوسکنده ورته وای دا ډیره ښه خبره ده په دې باندې به خلک هم خوشاله شي ولس هم خوشاله شي دنیا هم خوشاله شي جهان هم خوشاله شي چې وای شروع رامنګ دغه تر جنگي خلکو دغه امنیت نیسو دا کار مو کو دا مو کو ولدا چې دغه خلکو خدماتونو ته رسیدګي نشو کولای یا د دې دغه هدینه نشو وتل یا مو مسلک نه دی یا په دې حق لمز دکلی نه دی کړي یا د خپل مسلکی د اشخاص غواړي ودی وای د پوسټ ولس دی وای په دې باندې په ولس نورم ته ډیر زیات راضي شي نو دا ډیر مسایل چې باید د ته ډیر زیات خاصه توجه وکړي د سینې چې سبا ورس خدای نه خاصه دی په بل طرف رواني دای شو پسې د پاسه راو باسي بل ور پسې د پاسه راو باسي او افغانستان ټول مرام داسې په جګړو کې اخته او د بل چا ټول مر به د بل چا قرباني کیږي یعنی د مسایلو ته باید د زمونږ اوسنی مشران خصوصا ک طالبان مشران دی او ک د نور څوک چې په دغه جنگ کې داخل دي او په کوم شکل چې دی لوبيږي دی باید ډیر زیات اساس وسی و دي لوبيږي خو له داسې دیونه لوبيږي چې د ملت درد او د ملت غم او د ملت جګړه سره زیات شي هر شي شي یعنی باید ډیر زیات اساس وسی چې ډیر زیات اساس شرای دي هم د افغانستان د آینده د خط سیر د یو طرف ته ولل یعنی هغه دغه وس دغه مشرانو په لاس کې دی ګرچې د دنیا هم دغه مسله ده خو یعنی موږ افغانان باید د کې زیات رول لرو او باید ټول یې خو بیدار اوسو نو خبرې ډېریږي زماني سبب او بس پروګرام راټولو دغه د مخکې زده بس سرګندونه به مطلب کتابو به پروګرام راټول کو د سی وی چې ملي بیرغ د سپکاوي د افغان ملت د سپکاوي دی بالکل طالبان د مافي وغواړي که خبر افغانستان کې غواړي نو ډیورن ازغن تار دي ختم کړي بالکل مونږ هم دلته په پښتونخوا کې اسلامي امارت غواړو تر اټکه تر جهلم زمونږ وطن دی نړۍ مننه دا نظیف خان اشنغر را لګره دا کومنټ زما ډیر خوښ شو دا خپل څرګندونه کړې ده دا پښتنو ته یو انرژي ورکول دي نو دغه شان دغه چې دغه بس پروګرام ختمو تر بل پروګرام هم پورې په لوی الله جل جلاله سپارو خوشاله آرام او سوکاله ژوند لرئ د لوی الله جل جلاله په امان خوشاله اوسئ مرګ